د پښتو پوسټ درنو او قدرمن مینوالو سلامونه می قبول کړئ. دا ویډیو د اداکار جانداد خان په باره کې ده. یقینا چې اداکار جانداد خان به تاسو هم پیژنئ چې هغه په اکثر ډرامو کې د یو بدمعاش کردار ادا کړی دی او په یو ښه طریقې سره به خپل کردار مخ په وړاندې بوتللو. اوس د هغه په باره کې یو خبر راغلی دی چې هغه مړ شوی دی او په سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر په تیزی سره روان دی چې هغه وفات شوی دی. هغه ته د خپو بیماری و او دغه بیماری د وجې هغه هیڅ هم نشو کولی، نه ګرځېدی شو او نه د هغه علاج ممکنو، ځکه چې هغه ډیر زیات علاجونه هم کړي خو هر یو علاج به ناکام راتللو. د هغه جنازه هم په ډیر زیات دردونکي حالت کې شوې ده، ځکه چې د هغه په جنازه کې د هغه ملګرو هم شرکت نه دی کړی او نه د هغه کوم ملګري په سوشل میډیا باندې کوم خبر شیر کړی دی او یا پکې د سره غمرازي ښودلې وي او یا کوم د سوشل میډیا اکټیویسټ او یا خبريال د هغه کور ته هم نه دی ورغلی او نه د دوی سهال اخیسته دی. یقینا چې دا ډیر زیات دردونکي حالت دی او اکثر چې کوم خلک د فلمونو او د ډرامو فیلډ سره پاتې کیږي نو هغوی په اخیره کې د داسې تکلیفونو او مشکلاتو سره مخ وي او اکثر خپل ملګري هم بیا تپوس نه کوي. ځینې کسان په سوشل میډیا باندې داسې خبرې کوي چې جانداد خان وفات شوی دی او د دې خبر تصدیق کوي او داسې وایي چې موږ د هغوی کورنۍ او یا د هغوی خپلوانو سره رابطه کړې ده. خو بیا ځینې کسان په کمنټس او یا په پوسټ او شیرینګ کې وایي چې هیڅ کله هم جانداد خان نه دی مړ شوی. د هغه په باره کې دا کوم خبرونه چې شیر کیږي نو د دې هیڅ تصدیق نشته. تاسو به لیدلی وي چې زیات اداکاران د مرګ په اخر وخت کې همدغسې شي لکه ګلبالي او یا داسې نور اداکاران یې هم ژوندی مثال دی. د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو او دا خبر تر همدې ځایه غوښتل مو چې دا خبر تاسو سره شریک کړو چې اداکار جانداد خان وفات شوی دی. ډیره مننه کوم چې تاسو موږ سره تر اخره پاتې شوئ. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ.